د ایراني پولیسو لخوا د شاوخوا 280 افغانانو ډله ایزې وژنې وروسته د ایران، پاکستان او افغانستان پر پولو حالات نور هم سخت او جنجالي شول. درنو لیدونکو ستړي مشئ. دا په داسې محل کې ده چې 13 ورځ ایرانی رسنیو په شمال ختیځ کې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د سیمه ایزې اډې د قومندان له خولې خبر ورکړی و چې له افغانستان سره د پولې تړلو سرحدي پروژې اوږدوالی به 300 کیلومتره وي او د پلي کولو چارې به یې د ایران د 4 انجینري ډلو او د ځمکنیو ځواکونو لخوا ترسره شي. د ایران او پاکستان ترمنځ د پولې د بندولو په اپریشن کې تر 4 میټرو پورې لوړ دیوالونه غځول شوي او د دې ترڅنګ د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي هم پکې کارول کیږي. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو د قومندان سردار احمد علي ګودرزي له خولې راپور ورکړی چې د دغه هیواد په ختیځ او لویدیځ کې له افغانستان او پاکستان سره د پولو تړل او دیوال جوړول یې په لومړیتوب کې دی. ایرنا خبري رسنۍ د یونۍ یا یک شنبه پر ورځ د تلی پر 29 په خپل یو راپور کې د ایران د پولیسو د قومندان سردار احمد علي ګودرزي له خولې لیکلي چې د دغه هیواد په ختیځ او لویدیځ کې له افغانستان او پاکستان سره پر پولو باندې د دیوال جوړولو او لارو بندولو د پلان پلي کولو موخه یې ایران ته د توکو د قاچاق، د نشئی توکو د قاچاق او د ناقانونه کډوالو د ننوتلو مخنیوی دی. سردار علي احمد ویلي د نظامی چلندونو په نیس کې نیولو سره په ځانګړې توګه د نشئی توکو د قاچاق او ناقانونه کډوالۍ په برخه کې اوس له افغانستان او پاکستان سره د ایران لومړیتوب دی چې دغه هیواد ته شاوخوا 80% نشئی توکي له همدغو دوو لارو څخه راوړل کیږي. نوموړي ډیره کړې چې دم غړۍ د سیستان او بلوچستان په لویدیځ کې د دیوال جوړولو عملی چارې پیل شوې دي.